لور ده اوس نو اسانه درته وایم، په کور کې ته بېده دا لوڼې په هغه کوټه کې مه در سره پرې باسي چې په کومه کوټه کې ته بېده لور دې د 10-12 کلو ده اند بلوغ ته نږدې ده یا مراهقه ده یا بالغه ده. اوس ته ورجګ شوې خپلې کور والا ته بېادبي ډېره ما په د نزدېکت اراده لري، خپل کور والا سره لاس دې په لور ولګېدی نه پېژنې چې دا زما کور والا ده، ته خو دی نه پېژنې چې دا مې لور ده، ته خو دا مې کور والا ده. لاس دې دی په ولګېدی چې د دې بدن ته ستا لاس ولګېدی، نو ته خو روان په نیت شهوت کې خپل کور والا ته ورځې، هلته دې په شهوت کې زیادت راغی، ښځه دې ابدي پر در باندې حرامه شوه. په خپله لور له دغې وجې لور چې کله غټه سي مراهقه سي بالغه سي سړی دې په دغه کوټه کې نه ورسره پرې باسي. داسې هم نه ده، وروسته دې ورپام هم شه چې وایي دا خو مې لور ده، ډېر په احتیاط هم ځینې بېرته جګ هم سوې، لکن چې لاس دې په شهوت ور ولګېدی او دا و بالغه یا مراهقه وه، خپله ښځه ابدالابد در باندې حرامه شوه. څومره احتیاط پکې په کار ده په دغه کې. دا خوښینه ده، خوښینه باندې خو ښځه نه حرامېږي، خو لکن خوښینه خو نن سبا خلکو ویل دي چې دا له محارمو ده، هله خوښینې سره لګیا وي، خوښینه یې بولي دا د ښځې خور دغې سره لګیا وي، مجلس ته ګپې دي، هغه ځوانه ښځه. محارم ګوري هغه ته وایي چې ابدالابد یې تا ته نکاح نه روایي. خوښینه خو چې د نن ښځه طلاقه کړه یا مړه شوه، ستا ښځه مړه شوه، خوښینه روا ده که نه ده روا؟ خو په هغه ورځ روا ده. د تره لور خو نو دا د نکاح وال، تره لور خو د نکاح کوي ورسره، د ماما لور د نکاح کوي، د ترور لور نکاح کوي. بې ستري دغه ته وایي. او بې ستري ډېره په چا کې راځي؟ په دا قریبانو کې ډېره راځي. د نبي علیه صلات وسلام بارک څوک پوښتنه کوي چې لیور دی ورته لیور الحم موتن، لیور خو مرګ ده. لیور به له ورېندارې سره ډېر احتیاط کوي. د محارمو مسله یې نه ده په هغه کې، صرف د ستر مسله یې ده. د لیور څخه د ورېندارې ستر فرض ده چې ځینې کوي. ورېندار په کالو باندې ناست دی، کالي مینځي، دا کالو ته خو طبعا چې مینځي دا نور کالي راجګ کړي، د سړي د بدن نقشه اکثره وخت د ښځو بې ادبي ما کمیس راجګ کړی وي، پرتوګي وي دا کالو ته، دلته یې دا ورنونه هر څه معلومېږي. مړۍ ته ناست وي، سینه یې خلاصه وي، سینه یې ټوله معلومېږي، دی راسي مړۍ وراخي. په یوازې ځای کې له ورېندارې سره مجلس کول حرام ده. نبي علیه السلام وایي چې نامحرمه ښځه او نامحرم سړی په یوه ځای کې غږېږي، دواړه مجلس سره کوي، په مابین د دې کې درېیم شیطان وي. و د ضرورت خبره ده په کور کې ورېندار ده چې شی په کار دی، پلانی شی نسته رایه خلاص. خو دا ناست مجلسونه سره ناست، زما الحمدلله درې ژرندې دي په کور کې. دا زامن مې داسې دي د خپلې ښځه پېژني، دا بله پېژني نه، له دغه ماسې واسې ستړی ماسې د نور تعلق یې نسته. ولې؟ خو دا مسله ده، سړی به د ورېندارې سره احتیاط کوي که نه؟ ورېندار به له لیوره سره دغه احتیاط کوي چې دغه ورور دې مړ شي، دغه ورځ باندې هغه ورځ نه ده مانه د عیدې نه تېرېدلو نه بعد دغه ورېندار بېرته نکاح کول روا دي که نه دي؟